د ایران دولتي رسنیو پر اسرائیل د فتحیو نوم توغندۍ توغولو اعلان وکړ. د نیمه دولتي خبري اجانس مهر له لوري پر خواله رسنۍ ایکس یو پیغام کې ویل شوي ایران د اسرائیل پر لور فتحیو توغندۍ توغولې دي. د ایران دولتي ټلویزیونونه هم د دې ډول توغندیو توغولو کېدو خبره کړې او دواړو سرچینو د سپای پاسداران ځواک په حواله دا رپورټ ورکړی. د پریس ټي وي په ریپورټ کې راغلي سپای پاسداران له قوله ویل شوي د عملیاتو تازه پړاو پرېکنده هغه دی او په وینا یې د فرست جنریشن توغندیو کارول د اسرائیل افسانوي دافع هوا نظام لپاره د پای پیل ښیي. له دې سره د امریکا کانګرس غړي د هغې مسودې په هکله بحث کوي چې له ایران سره مخامخ جګړه کې د ښکیلتیا په تړاو د ولسمشر ټرمپ وړتیا محدودوي. د جګړې واکونو پرېکړه لیک په نامه دا مسوده وایي ټرمپ نشي کولای بې تاییده پر ایران داسې ګزارونه وکړي چې لومړی کانګرس تایید نه وي ترلاسه کړی. د امریکا مشران جرګې کې د دې مسودې په هکله د بحث په لړۍ کې د ورجینیا دیموکرات سناتور ټیمي کاني وویل که امریکا د ایران پر ضد جګړه کوي دا به له 2001 کال راهیسې درېیمه جګړه وي چې امریکا یې په منځني ختیځ کې کوي. له دې سره د ایراني رسنیو په ریپورټ کې ویل شوي چې د ایران سپای پاسداران ځواک د اسرائیل پلازمینې تل ابیب اوسیدونکو ته امر کړی چې له خپلو مینو ووځي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه EDF وايي د ختیځ له لوري راغلي دوه ډرونونه په نښه کړي چې له کبله د اسرائیل مړه سمندر په سیمه کې د خبرداري سازونه یا ټیلۍ وغږول شول. له دې سره د امریکا جنگي الوتکې په داسې حال کې د انګلند په ختیځ کې له یوې اډې پورته شوي دي چې ډیری رپورټونو کې ویل شوي امریکا د ایران او اسرائیل په شخړه کې له پوځي پلوه د ښکیل کېدو پلان لري. د یو اماراتي عکاس لخوا اخیستل شوي تصویرونو کې لیدل کېږي چې F-15 ډلو الوتکې د بریتانیا شاهي ځواک له هوایي اډې الوتې دي. له دې الوتکو سره یو داسې الوتکه هم لا وه چې د ټانکر په توګه کار کوي او په هوا کې الوتکو ته تیل ورکوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای پر ایکس خواله رسنۍ د پیغامونو یوه لړۍ کې ویلي ایران به هیڅکله له صهیونیستانو سره جوړجاړی ونه کړي. د نوموړي یو پیغام چې ژباړل شوی دی موږ به له صهیونیستانو سره هیڅ ډول مهرباني څرګنده نه کړو. په یو بل پیغام کې بیا علي خامنه‌ای وایي جګړه پیل شوه. دغه پیغامونه چې په بېلابېلو ژبو د آیت الله علي خامنه‌ای له حسابونو خپاره شوي د امریکایي ولسمشر له هغو څرګندونو وروسته لومړی ځل مخې ته راځي چې وایي امریکایان پوهیږي چې دی چیرې دی خو په وینا یې لږ تر لږه اوس یې نه راباسو.